جمهوریت نشته، سیاست نشته. سیاست خو شته خو جمهوریت چا پرېښی نه دی، جمهوریت چا ودې ورکولو ته. خبره دا ده چې په پاکستان او هند یو ځای آزاد شوي دي. پاکستان خیر جوړ شوی دی، هند آزاد شوی دی. چونکې مخکې هند وجود و نو موږ ویلی شو چې هند آزاد شوی دی او پاکستان چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی. لکه په 47 د دې وجود نه و. دا بېله خبره ده چې مشرق عالم دا د محمد بن قاسم پورې رسۍ هغه خو راښکل دي که امکان کر ثابت کرنا. خو مسله دا ده چې دلته ولې جمهوریت پریویل نه کړ یا دلته ولې جمهوریت مخکې لاندې لاړ پکار دي. لازم دی چې پاکستان او هند کې نو پاکستان اکچولي جوړ شوی دی او د پاکستان لپاره سیاسي مبارزه to be honest لږه کمه وه او د هندوستان لپاره سیاسي مبارزه د هندوستان بطور هندوستان یو خو یو تاریخي وجود و. دا موجوده پاکستان به څه کافي حده پورې د هندوستاني سره خو د پاکستان دا اوس زه په هغه ډېرو خبرو کې کې عزیز والا کتاب دی نو بیا د دویم جنګ عظیم وروسته د مغرب څنګه څه کول غوښتو یا د کالونۍ څنګه تقسیمول غوښته نو دلته زیات سیاسي سټرګل نه دی شوی. نه پولیټیکل انسټیټیوشنز هغسې مضبوط نه دي څنګه چې په هند کې دي. نو دلته چې کوم انسټیټیوشن موږ ته مضبوط پاتې شوی دی نو ظاهره ده هغې سره اختیار پاتې شوی دی. خو په هند کې هم دغه انسټیټیوشن پاتې شوی دی. خو په هند کې اساني دا وه چې په هند کې یو پولیټیکل سټرګل پولیټیکل موبلایزیشن په هغې کې او دلته پاکستان اړخ ته چې کوم خلک پولیټیکلی ډېر زیات اویر و موبلایزډ و یا انټلیکچولی په پولیټکس کې انوالو نو هغه بنګالیان و. هغوی بیا تاسو وکړه چې هغوی څه وکړه 1971 کې. نو د دې د هندوستان د پارټیشن دا اړخ چې کوم دی نو لازم دی چې د هندوستان کې جمهوریت ولې دونه مضبوط شو یا هغوی ولې په وړي کانسټیټیوشنل ډیموکراسي اړخ ته لاړ یا کانسټیټیوشنل سره د تیرو مسلو د غټې آبادۍ او لوی کنفیډریشن یا لوی فیډریشن یا یونین باوجود هغوی وساته. نو هغې شاته هم دا و چې دیر ور پولیټیکلی نیچرل پولیټیکل ګرومډ لیډرز. اوس د دې کله هم دا مطلب نه دی چې زه نور څه ویل غواړم هغه تاریخ خو دلته لیډرشپ داسې و چې they were given a chance, they were for granted. او د هند د لیډرشپ چې کوم بیا په تسلسل سره پاتې شو 1960 70s پورې ګاندي نهرو سردار ویلبھائی پټیل نو یا دا ایون دغه مخالف هم چې د دې نه د انقلابي فکر دا سباش چندر بوس ته نو هلته یو سټرګل و. پاکستان کې به مو دا نه وایم I don't want to undermine anyone دا یو په خپل ځای حقیقتونه دي عظمتونه د هر چا شته خو دلته بطور پولیټیکل پارټیز لکه د یو انسټیټیوشنز نه و بس افراد و او هغوی بیا په خپله منله چې میرے جیب میں کوټې سکې ہیں که نه دروغ و رښتیا خو په خپل ځای دي خو هغه باقاعده آن د ریکارډ دي دا خبرې چې دلته افرادو شاید خواري محنت یا څه ټاکټیکل یا پولیټیکل موو کړي وي یا د وخت حساب سره ځان پلیس کړی وي. اوس زه وقار احمد زه څه ویل غواړم خو زه ویلی شاید نشم لکه I can't shoulder it up زه نشم دونه وزن برداشت کولی 30 کیلو نه زیات وزن ماله ښه نه دی. اوس پوهېږي خو په هندوستان کې بیا نو سیاسي جماعتونه او ښه تحریک او ښه هغه کې بیا مطلب دی چې ګرومینګ او لټریچر او دغې شاته ذهني خلک جوړېدل نو هغوی باقاعده او یوې لیګسي هم وه لکه هندوستان و مخکې. دلته نو انسټیټیوشن چې موږ ته پاتې شو نو هغه هم واحد انسټیټیوشن یو انسټیټیوشن طاقتور پاتې شو او they were manipulating the things or they were maneuvering the things, they were exploiting the things. But why not in India? خو لکه کې ایشو دا ده چې there are parallelly political organizations, political institutions نو شاید اوس زما خبر تاسو لږ انډرسټینډ کړي او که هغه د هر فکر و که د سیاسي فکر و که د انقلابي فکر و که د ارتقایي فکر و که د هغه پوهه نو دلته دا مشکل دی چې موږ که نه لکه اوس دې کې به سړی څه رښتیا او دروغ خو دا د تاریخ جبر دی او جبر نازولی دی بس ساحل صاحب په ژبه به ووایو. هندوستان کې بیا یو کنسټیټیوشن ډېر زر راغی 1949 کې. اهمه خبره چې په هندوستان کې بیا دغه پولیټیکل لیډرز چې هغه اویر وو and they were intellectually aware, they were intellectually groomed نو د هغې فایده دا وه چې هغوی جاګیردارانه اصلاحات وکړو یا په جاګیردارۍ کې اصلاحات وکړو لینډ ریفارمز یې وکړو. نو دلته لینډ ریفارمز هم ونه شو څه ادارې مضبوطې د لیګسي نه رالې د یونین جیک نه رالې موږ ته پاتې شوې په دې وطن کې پاتې شوې نو هغوی او دغه جاګیردار او دې طبقې یو د کارټیل انداز کې بیهیو کول شروع کړو. دا
اوس تاسو مخکې په خپله اندازه لږ ډېر منفي جمع تقسیم وکړئ. خیر دی، فرحان خان راغی، سلامونه درې، وعلیکم سلام. نو بل بهرحال مشران جاوید الله صاحب ناست دی، نو کېدای شي دی پرې ښه پوهېږي په دې معاملاتو. زما خو چونکې مطالعه نشته. نو یو خو په هندوستان کې لکه ډېر زر بیا زرعي اصلاحات وشو. زرعي اصلاحاتو سره یو لوی د یعنې د پاور کوریډور چې کوم دي په هغې کې یو اهم کوریډور چې و نو هغه هم مات شو او بیا دغسې پولیټیکل خلکو ته سپیس میلاو شو، نه مارشل لاو نه داسې، بس یو کنټینیویټي ده. ښه دی خراب دی، مودي دی، خلک ووټ ورکوي، هی کیریز آن، او نه ورکوي نو خلک د ګاندي خاندان چې دی نو هغه دا دی 19 وروسته صرف یو پیره نیم منموهن سینګ په اقتدار کې راغلی دی او دا تقریبا 40 سال وشو چې بی جے پي چې هغه وروسته جوړه شوې ده، شاید انتها پسندي هندوتوا هغه نظریاتي چکر یې شته، خو دا ده چې د پیپل منډیټ از ریسپیکټډ، د خلکو منډیټ هغه چې دی نو ریسپیکټ کېږي. نو دلته لکه دا ډیموکراسي ده، شاید هغوی قربانۍ هم ډېرې ورکړي دي، خو د دې کله هم دا مطلب نه دی چې او نه هلته انسټیټیوشن نه دی حامي شوی. په امریکا کې تاسو وګورئ د امریکې دا جنګ چې کړی دی نو دا هم جرنیلانو باقاعده کړی دی، خو بیا هغه جرنیلانو لکه کوم چې و د جارج واشنګټن نو دا باقاعده میلیټنټ و یا د وسلې سره و دا خلک، دا چې کله ریوولټ کوو د برطانیې نوآبادیاتي نظام خلاف، خو بیا هم هغوی د اختیاراتو تقسیم د جاګیردارۍ هغه ټول هلته کول، هلته د خلکو هغه ووټونه انفرنچایز کول، خلک ټول په اقتدار کې شاملول، د خلکو سټیکس د خلکو، نو هلته بیا د عدلیې د مستقل ادارو، د حکومت ادارو یا د ګورمنټ ډپارټمنټس یا ایډمنسټریشن او د لیجسلیټر نو د هغوی اختیارات دومره تقسیم دي چې صدر پکې بظاهره ښکاري چې ډېر زیات طاقتور دی او دی هم، خو بیا هم هغه پارلمان ته کانګرس ته محتاج دی چې د خپلو غټو فیصلو ایون د کورټ د ججز اپوینټمنټ داسې کوي چې په پن پوینټ باندې راوچتولی شي او جج کولی شي، خو دا ده چې کانګرس به یا سینیټرز به یا لیجسلیټر نه به د هغې تایید اخلي، نو یا به ډیبیټ ورباندې کېږي. نو هغو هغه تقسیم داسې کړی دی چې هلته په امریکا کې بلکل امکان نشته چې یو جرنیل ټیک ور وکړي، یا په برطانیې کې خیر کړي دي. کرامویل مثال ما تاسو وړاندې درکړو او هغه پس از مرګ بیا د هغه ټرایل شو، د قبر نه راویستل شو وغیره وغیره، خو یو تاریخي حقیقتونه درست شو یا پولیټیکلي یا هسټوریکلي هغوی کریکټ کړه. ما خبره دا کوله چې په امریکا کې هم داسې نه دي شوي، سره دی چې هغوی جنګ هم کړی دی، باقاعده دغه میلیټنټ خلکو آزاد کړی دی امریکا. نو دا دی چې بس ډیپ سټیټ امریکا کې تصور کېږي، خو داسې نه دی چې هغوی د ټیک ور وکړي وقار وغه. نو او د هغې وجه دا ده چې د اختیارات او که دا هم یاد ساتي چې هغه دغه میلیټنټ یا مسلح خلکو جدوجهد کړی دی، خو بیا هم دا یې نه دي کړي چې په خپله په اقتدار باندې قابض شوي دي او ځان ته یې قانون، بلکې هغه خلکو ته پته وه چې موږ به داسې یو نظام جوړو چې هغه به بیلنس وي او هغه د خلکو وي، او ځکه خلک ورسره ودرېدلی په دې بنیادو د برطانیې د کالونۍ خلاف، د کالونیزم خلاف چې یا د ګریټ بریټن خلاف چې موږ ته د اختیار راشي. نو ظاهره ده بیا هغوی څنګه دا فیصله کولی شو چې خلکو له قرباني هم ورکوله، د خلکو نه قرباني هم به لیډرز اخیسته، دغه آئینساس چې کوم 14 فیډریشنې وي یا فیډریټینګ یونټس وي ابتدا کې، نو هغوی خو په دغه نوم راغلي وو، نو بیا ورته دا احساس هم و چې موږ د کم اتھورټیرین یا کالونیزم یا د ګریټ بریټن چې کوم نظام خلاف موږ راغلي یو، نو خلک سی غواړي، خلک سټیټ غواړي په سټیټ کې، نو بیا خو هغو بیخي دې طرف ته تلو. سیم هیپنډ ان انډیا، چې انډیا یو ډېر لوی ډیموکراسي ده او ډېر لوی بوج ورته پاتې شوی او ډېر، او انډین فورس چې و دا لویه حصه وه د برطانیې، لویه حصه. ظاهري خبره د سب کنټینټ کې دنیا ټول نه زیاته آبادي اوس هم ده، هغه وخت کې مو او دلته نه به د ورک فورس زیات بردي کړی و برطانیې والا، نو لوی فورس پاتې شوی، وسایل پاتې شوي، جنګي وسایل، خو پولیټیشنز او پولیټیکل انسټیټیوشن مضبوط وو. او بیا د بل اهمه خبره هغوی د آئین جوړېدل او د آئین سره سم داسې اصلاحات کېدل چې کارټیل او مافیاز په وجود کې را نه شي. دا به یي ډاونز هم شته، ربریز او لوکل څیزونه ایکسپلایټیشن، او داود ابراهیم ګل هم شته، خو داسې نه چې هغه یو کس دی پراپرټي ټایپون او هغه په ټول سیاست باندې او هغه د صدر او د وزیر اعظم او د آرمي چیف انتخاب هم کوي، دونه هدف ورپسې یو کس نشته. ډاونز خو هغه خپل ډومین کې بمبئی کې یا داسې ځینې میټروپولیټن ښارونو کې به ځان له بتې متې او قلمګونه او سوپاریانې به اخلي، خو دا چې پولیټیک د سټیټ او د انسټیټیوشن د سټیټس یا انسټیټیوشن نشي قابو کولی، ایون پروینسز ایون ډسټرکټ لیول کې به لږ ډېر بیا اثر وي. باقاعده هلته جمهوریت داسې دی چې دوتي بیا
اغوستي او تاته به نارمل غوندې عام کلیوال غوندې پالیټیشن ښکاري وي به ماتم لسم پاس خو دا چې اصول دي پولیټیکلي هغه الیکټډ دی هغه ډیفنس منسټر نو هغه ته سیکرټري ډیفنس مخامخ ناستي او د هغه شاته په رو کې درې سروسز چیف سي مطلب ایئر چیف او چیف اف آرمي سټاف او چیف اف نیول سټاف یو نو د دې مطلب دا دی چې زموږ هېټه باندې پوه نه شوم ګناه کې شامل سټینلي ولفټ والا کتاب جناب پاکستان بالکل عباس خان دا کتاب دی دا ما لوستلی دی او جناب پاکستان خو دا تاسو هغه وخت کې بیا لږ ځینې خبرې زه نشم کولی خو د هغه وخت خپل معروضي حقیقتونه وو لکه دلته چې دا بفر زون په 19 نه بلکې په 1893 کې هند برطانوي هند او د افغانستان ترمنځ د رشیا ترمنځ د دوو جینټس ترمنځ یو بفر زون پکار وو نو بیا په 1954 نه آن وړم د برطانیې دغسې انتظامات کول غوښتل چې یاره لکه څوک هم نه غواړي چې ټول فارس پرېږدي خو هغوی مجبور وو د دویم جنګ عظیم نه وروسته سره د دې چې ګټلی وو خو بیا هم معاشي اقتصادي طور او سیاسي طور او انتظامي طور د هغوی لپاره امکان نه و چې ریټین وساتي خو بیا هم دا نه چې بیخي د سیمې نه وځي څوک هم نه غواړي لکه څنګه چې شم پوه چې زه د افغانستان نه وتلم خو ما باکرام یادې ساته نو ناو یو کین ریلیټ وټ آی وانټ سي نو شاید اصل کې دلته د جوړښتو د پارټیشن او سریلانکا هم ازادي شوي د دغه علاقه کې چین هم ازاد شوی دی په دغه ایرا کې نو هانګ کانګ په ریټینشن خو 97 پورې و یا یو انډیپندنت ټریټري وه چې جینین جیک لاندې نو دغه ټول څیزونه چې ته کله انالیسس کې نو خلکو سټرګل به و نو ډاوت خلکو انډیویژوال به مو پولیټیکل به مو ارګنایزیشنل به مو مختلف د خلکو سټیک هم و د خلکو سې هم و د خلکو خواهش هم و تاریخي تناظر به و خو دا هم نه چې محمد بن قاسم سره دا وطن جوړ شوی دا بیا غلطه خبره ده دومره بیا دا بیا نیشنلایز کول دي تاریخ یو خاص مقصدونو لپاره بیا جوړیږي سټیټ بس سټیټ کله نظریاتي شي اسرائیل غونډې نو بس بیا هغه جوړه نو بلا ډېر زیات دی هغه مسخ کوي څیزونه خو تر څو دا بیا ګران ده ځکه زما دا خیال دی د ټول دنیا